درېمه صلیبي جګړه. د بیت المقدس د فتح کېدو وروسته سلطان صلاح الدین ایوبي ټولو عیسویانو ته بخښنه وکړه چې په دې کې عیسوي بطریق هم شامل وو. که څه هم ایوبي پوهېدو چې دا بطریق به د بخښنې وروسته هم یو ځل بیا د اروپا پر خاوره د جګړې لپاره تبلیغ پیل کړي، مګر بیا یې هم بطریق ته بخښنه وکړه او د کلیسا ټول مال دولت یې ورکړو. هغه و چې بطریق ثور ته په رسېدو په ماتمي شعرونو او قصو خپل تبلیغ پیل کړو او د عیسویانو احساسات یې راوپارول او په لږه موده کې 2 لکه کسان د درېم صلیبي جګړې لپاره ماته کړه. بطریق د تبلیغ سره سره یو عکس جوړ کړی و چې عیسی علیه السلام پکې په وینو کې لت پت پروت و او عربي نبی محمد صلی الله علیه وسلم یې په درو وهي. د دې تبلیغ پر اساس پاپ هم د جګړې اجازه ورکړه چې اصل وجه د پاپ او امپراتور ترمنځ شخصي اختلاف و او پاپ غوښتل چې امپراتور د جګړې ډګر ته واستوي او خپل ټول واک په لاس کې واخلي. د دې سره هغه پاچاهانو هم چې په بیت المقدس کې ورته بخښنه شوې وه په دې شرط چې بیا به د مسلمانانو پر خلاف جګړه نه کوي خپله وعده ماته کړه او یو ځل بیا د جګړې ډګر ته راووت. د دې ترڅنګ امپراتور هم د 2.5 لکه لښکر سره د اسیا په لوري حرکت وکړ. په لاره کې هنګري بلغاریا ډېرې سیمې لوټ او تالا کړې. صلیبي لښکر لومړی قسطنطنیه محاصره کړه، مګر ډېر ژر د دواړو پاچاهانو ترمنځ سوله وشوه. امپراتور د صلیبي لښکرو سره د ترکانو سرحد ته ورسېد او د یوې خونړۍ جګړې سره مخ شو چې د 1 لک صلیبیانو په مرګ پای ته ورسېده او د قونیو نیولو وروسته د شام سرحداتو ته ورسېدل. بل لور ته په اکا سیمه کې هم 1 لک عیسویانو د جګړې ډګر ته راووتل چې سلطان صلاح الدین ایوبي 20,000 مجاهدین د شام سرحداتو ته او 15,000 مجاهدین یې د اکا په لوري واستول. صلیبي امپراتور د ګرمۍ د لرې کولو لپاره سیند ته ښکته شو چې د یو مجاهد زهري غشی په سینه کې ولګېد او د نړۍ سترګې پټې کړې. همدې سره اسلامي لښکر په صلیبي لښکر یرغل وروړو او د مرګ لوبه یې توده کړه چې د 1 لک لښکر څخه 2,000 لښکر صلیبي سیمې ته په تېښته بریالی شو. سلطان صلاح الدین ایوبي اکا فتح او صلیبي لښکر یې د ټورن چاڼۍ ته پر شا تګ مجبور کړ چې ډېر ژر ورته فرانسوي او برطانوي صلیبي لښکر راورسېدي، مګر د تیر په څېر دا لښکر هم د اسلامي لښکر پر وړاندې ګونډې ماتې کړې او د پرله پسې ماتو وروسته په خپلو کې سره بې اتفاقه شو چې برطانوي امپراتور ریچارډ شیرتل ته د خپلې ملکې په واسطه زهر ورکړ، مګر د یو مسلمان طبیب حارث ابن هشام په تداوی بیا صحت مومو او په 1991 میلادي کال کې په وروستي ځل د فلیپ اګسټس په مشرۍ خپل زور ازموینه وکړه او د وچې او د اوبو لارې حمله وکړه چې د اسلامي لښکر خونړي برید سره مخ شو او زرګونه صلیبیان یې د مرګ تر کندو غورځول. صلیبي لښکر د اکا ښار د نیولو لپاره چې 15,000 مجاهدینو پکې شتون درلود د 3 امپراتوري پاچاهانو د 2 لکه لښکر سره 2 کاله محاصره کړ. بالاخره د 1.5 لک تلفاتو په ورکړې سره کلا صلیبیانو ته په ځینو شرطونو تسلیم شو چې مسلمانان د 2 لکه دیناره تاوان صلیبي اعظم او 600 صلیبي بندیان خوشي کوي. مسلمانانو دا شرطونه ومنل او کلا یې تسلیم کړه، مګر صلیبي سالار ریچارډ شیرتل د وعدې مخ وګرځاو او تسلیم شوي مسلمانان په شهادت ورسول. د اکا څخه وروسته صلیبیانو په اسقلان حمله وکړه، مګر سلطان صلاح الدین ایوبي اسقلان، هیپیا، جیپا، قیصاریا ښارونه د جنګي تکتیک له مخې ړنګ او ویجاړ کړل. سلطان صلاح الدین د اکا د شهیدانو غچ د وران شوو ښارونو په پراخو سیمو کې د صلیبیانو پوره کړ. ریچارډ د سولې وړاندیزونه وکړه، مګر سلطان صلاح الدین د هغوی شرطونه بیت المقدس سپارلو صلیبیانو ته ونه منو. برطانوي امپراتور ریچارډ شیرتل د سلطان د ورور ملک عادل څخه ډېر متاثره شوی و او د مذهبي دښمنۍ سربیره یې له هغه سره دوستي کوله او د خپلې خور جین د نکاح دعوت یې هم ورکړ، مګر سلطان رد کړه. د مسلمانانو دومره رحمدلي ښه اخلاقو باوجود هم صلیبي برطانوي امپراتور ریچارډ د مصر تجارتي کاروان لوټ او د کاروان مسلمانان یې ووژل او د بیت المقدس په لور وخوځېد، مګر د سلطان صلاح الدین ایوبي د حوصلې او شجاعت پر وړاندې په صلیبي رهبرانو کې بې اتفاقي جوړه شوه.
او بیرته وګرځېد. سلطان په جیتا حمله وکړه. په ډېرې مړینې په سبب چې بد بوی ټوله فضا نیولې وه، جیتا خوشې کړه او دواړه لور خپل لور ته لاړ. او رچرډ په ډېر بد حالت کې د سولې تړون امضا کړو چې د تړون شرطونه په دا ډول وو: دواړه لورو سره به خپل ځایونه وي. عیسویان به بیت المقدس ته د زیارت لپاره راځي. په تجارتي کاروانونو به هیڅ قسمه ټیکس نه وي. دا تړون به 3 کاله وخت لري چې درې سوه صلیبي درېیمه جګړه پای ته ورسېده. د صلیبي تاریخ لیکونکو په وینا چې 2 لکه صلیبیانو پکې خپل ژوند د لاسه ورکړ، مګر د اسلامي تاریخ لیکونکو د وینا مطابق 15 لکه صلیبیانو پکې خپل ژوند د لاسه ورکړ او 100,000 مسلمانان پکې شهیدان شو.